د کهانۍ شروعات کیږي او موږ ته یو داسې ځای ښیي چې هلته کې ډېر عجیبه ځناور اوسیږي. د دغه ځای نوم کرپټن وي، خو د دغه ځای خلک ډېر زیات پریشانه وي ځکه چې کرپټن په مزه مزه تباه کیږي. په دې کې دلته کې د یوې جوړې زوی پیدا شي چې په هغې کې د سړي نوم چورل وي. چورل هم د دې پلانټ خیرخوا یعنې د دې پلانټ بچ کوونکی وي او زړه یې دا غواړي چې زه خپل پلانټ د تباهۍ نه بچ کړم، چې بیا د اسمبلۍ ته لاړ شي او د پلانټ ممبرانو نه د دې پلانټ بچ کولو دپاره کوټیکس وغواړي. خو دوی د له کوټیکس ورنکي. په دې کې جرنل هم د خپلو پوځیانو سره دې ځای ته راشي او د دې دا ټولې خبرې واوري چې بیا دې د دې د یرولو دپاره د اسمبلۍ یو ممبر شوټ کړي. اصل کې دی هم کوټیکس حاصلول غواړي. په دې وجه دی چورل ته وایي که چېرته موږ خپل خلک دویم پلانټ ته ټرانسفر کړو نو د هغه پلانټ خلک به زموږ د پلانټ خلک مړه کړي. حالانکې د چورل دا خیال نه وي. په دې وجه د دواړو ترمنځ په دې باندې جنګ شروع شي او چورل د دې ځای نه وتښتي. خو د تښتېدلو په دوران کې دی د اسمبلۍ ممبرانو نه کوټیکس هم حاصل کړي. بیا دی دغه کوټیکس خپلې وایف له راوړي او هغې ته وایي چې د دې ټوله ډي ان اې زموږ زوی ته ټرانسفر کړه ځکه چې کرپټن پلانټ اوس تباه کېدو واله وي. چورل خپلې ښځې ته وایي چې ما ته په شروعات کې پته وه چې زموږ زوی یو عام ماشوم نه دی بلکې په ده کې ډېر غټ قابلیت دی او موږ له هم د ژوند بچ کول پکار دي ځکه چې د غټېدو نه پس دی یو غټ سړی جوړ شي. په دې وجه دی خپل زوی په یو سپیس شپ کې کینوي او چېرته د لرې لیږلو تیارې شروع کړي. خو په دې کې جرنل دې ځای ته هم راورسي او د مخې سره په چورل باندې حمله وکړي. چورل د ده د حملې نه دا پیر خپل ځان بچ نه کړي او اخر کار مړ شي. بیا جرنل هغه سپیس شپ پسې شاته روان شي په کوم سپیس شپ کې چې د چورل زوی وي. خو د دې د ډېرو حملو کولو نه پس هم د چورل د زوی سپیس شپ بچ شي او د دې نه په تښتېدلو کې کامیاب شي. او چې کله د اسمبلۍ ممبرانو ته پته ولګي چې دې چورل مړ کړی دی نو هغې دې له د سزا ورکولو دپاره په یو شیز کې د یو څو کالو دپاره بند کړي. بل طرف ته موږ د چورل د زوی سپیس شپ وینو چې فینلي دنیا ته راورسي او کرپټن پلانټ په تباه کېدو شي او هغې کې موجود ټول خلک مړه کېږي. اوس د دې ځای نه سین بدل شي او موږ په یو شپ کې یو مچي مار وینو چې د هغه نوم کلارک وي. په کلارک کې هم ډېر غټ قابلیت وي ځکه چې په دغه وخت کې دې سره په خوا کې یو سمندري کښتۍ کریش شي چې بیا کلارک فورا د هغې د بچ کولو لپاره ځان ورسوي. او چې څنګه یو غټ ټاور لاندې راغورځېدلی واله وي نو کلارک په خپل طاقت سره دغه ټاور منې کړي. خو په دې کې د لاندې نه یوه غټه دماکه وشي چې دې سره کلارک لاندې اوبو ته لاړ شي. په دې دوران کې ده ته د خپل بچپن ټول خیال راشي چې په وړوکوالي کې زه څومره قابل وم. ده به د خلکو وجود سکین کولی شو او د لرې لرې نه به یې اوازونه اورېدل. دې هر څه سره دی پاورفل هم و ځکه چې یوه ورځ د دې د سکول بس اوبو ته پرېوتی و او ده په خپل طاقت سره هغه بس د اوبو نه راویستی وي او په هغې کې ټول ماشومان هم بچ کړي وي. خو د ده پلار به همیشه ده ته دا خبره کوله چې ګوره بچې ما ته پته ده چې تا سره ډېر زیات طاقت دی خو ته د دنیا مخې ته دا خپل طاقت مه شو کوه ځکه چې خلک به په تا باندې شک کول شروع کړي. په دې وجه دی د خپل پلار خبره ومني او ځان د یو نارمل کس په شان شو کولو دپاره په یو هوټل کې کار شروع کړي. خو یوه ورځ دی په هوټل کې د چا د خولې نه دا خبره واوري چې په یو ځای کې د 100,000 کالو زوړ سپیس شپ راوتی دی. د دې خبرې اورېدو نه پس د کلارک دغه سپیس شپ سره شوق راوچت کړي او د هغې د کتلو دپاره راوځي. په دې کې موږ یو نیوز ریپورټر ووینو چې د هغې نوم لویس وي او دا هم د دغه سپیس شپ خواله راشي او چې کله شپه شي نو دا د دغه ځای نه څه پیکچرې وباسل شروع کړي. خو په دغه پیکچرو کې دې ته یو کس ښکاره شي او دغه کس بل څوک نه وي بلکې کلارک وي چې د سپیس شپ کتلو دپاره د خپلو سترګو نه لیزرې راوباسي او آخر کار دې دغه سپیس شپ پیدا کړي. په دغه سپیس شپ کې د یوې چابۍ ځای وي او چې څنګه پکې کلارک هغه چابي ولګوي کومه چابي چې ده له خپلې مور ورکړې وي نو د سپیس شپ دروازه کولو شي او دننه پکې د پلار چورل وي. چورل چې د خپل زوی ووایي نو کلارک ورته وایي چې دا ته څنګه خبرې کوي. نو په دې باندې ورته چورل وایي چې موږ به ټول مخکې په کرپټن پلانټ کې اوسېدو خو چې کله کرپټن پلانټ تباه کېدو نو ما او ستا مور ستا د بچ کولو دپاره ته دنیا ته راولېږي. خو په دغه دوران کې د کرپټن پلانټ جرنل د کوټیکس په لالچ کې زه مړ کړم او دا هم ورته وایي چې ستا دنیا ته د رالېږلو نه مخکې ما ستا ډي ان اې د کوټیکس ډي ان اې سره میچ کړه چې د هغې نه پس په تا کې سوپر طاقت رالی او اوس تا له دغه طاقت په ښه طریقې سره استعمالول پکار دي. دا هر څه هغه ریپورټر جینۍ لویس هم ویني او چې څنګه دنده راشي او د موټیول نه پیکچر وباسي نو په دې کې موټیول په دې باندې حمله وکړي چې دې سره دا په ځمکه باندې راپرېوځي او بیا یې کلارک راوچده کړي او د دغه ځای نه راوباسي او هغه سپیس شپ د دې ځای نه لاړ شي. د سپیس شپ د تلو نه پس لویس ډېره زیاته په ټینشن کې وي چې آخر یو سپیس شپ دلته کې څنګه راتلی شي چې بیا د دې خبرې ډسکس کولو دپاره نیوز کمپنۍ ته لاړ شي او خپل هیډ ته وایي چې موږ له دا خبره پبلیک کول پکار دي. او هیډ ورته وایي چې تا سره اوس هم دې باره کې کنفرم معلومات نشته
چې بیا دا دویمې نیوز کمپنۍ ته لاړه شي او هغې ته دا خبره وکړي. بل طرف ته موږ کلارک وینو چې د هغه نه اوس سوپرمین جوړ شوی وي او بغیر د سیارې په هوا کې الوزي. خو لویس په طریقه باندې د کلارک اډرس را معلوم کړي او د هغه کور ته راشي چې هلته کې دا د کلارک مور سره ملو شي او بیا د کلارک د پلار قبر خواله لاړه شي. په دې کې کلارک هم دې ځای ته راشي او دې ته وایي چې ته آخر ولې ما پسې شاته لګېدلې. نو په جواب کې ورته لویس وایي چې ته د دنیا د خلکو نه ولې خپل پاور پټې. بیا ورته کلارک وایي چې راځه زه تا ته د خپل ژوند د ټولو نه یادګاره قصه اورم. کلارک ورته وایي چې یوه ورځ زه خپل مور پلار سره په ګاډي کې چېرته تلم او موږ سره زموږ سپی هم و. خو په لاره کې اچانک یو غټ طوفان رالی چې هر څه به یې ځان سره اوچتول او وړل به یې. په دې وجه موږ ټول د ګاډي نه راووتو او یو سیټ ته شو خو زموږ سپی په ګاډي کې پاتې شو چې بیا زما پلار د سپي د بچ کولو دپاره ورلی خو هغه پخپله په دغه طوفان کې ګیر شو او ما په دغه وخت کې خپل پلار بچ کولی شو خو هغه په اشاره باندې زه منې کم ځکه چې هغه دا نه غوښتل چې د دنیا خلکو ته د ستا د طاقت پته ولګي. اوس چونکې زما پلار په دې دنیا کې نشته خو د هغه خبره اوس هم زما په دماغو کې پرته ده. لویس کلارک ته وایي چې ته د دنیا دپاره ډېر ښه کار کې د دې نه پس کلارک د خپلې مور خواله لاړ شي او هغې ته وایي چې مورې زه اوس سوپرمین جوړ شم او دا پته هم راته ولګېده چې په ما کې په شروعات کې ولې دومره طاقت و. د ده مور چې دا خبره واوري نو د ډېرې خوشحالۍ د لاسه په ژړا شي او ده ته وایي چې ته خو سوپرمین جوړ شوې خو هسې نه چې ما پرېږدې. د دې نه پس آرمي والو ته یو سیګنل ملو شي چې یو سپیسشپ د دنیا طرف ته را روان دی. خو په دې کې د دغه سپیسشپ نه دې ته یو میسج هم راشي چې په هغې کې دې ته وایي چې زموږ د پلانټ یو کس تاسو په دنیا کې دی او که چېرته تاسو موږ ته هغه کس واپس نه کړو نو موږ به ستاسو دنیا تباه کړو. د دې خبرې اورېدو سره دې ټول ډېر زیات پریشانه شي او کلارک دې ته په واپس کولو باندې مجبوره شي. بل طرف ته د هغه نیوز کمپنۍ هیډ هم دا خبر پبلک کړي ځکه چې دا خبره دوی اوس د چا نه هم نشي پټولی. او مونږ وینو چې د کرپټن پلانټ نه هغه جرنل هم راغلی وي او ډیر په ګڼ تعداد سره د سوپرمین تلاش شروع کړی وي. حالانکه سوپرمین دا نه غواړي چې زما په وجه دې په دنیا کې څه مسله پیدا شي په دې وجه هغه خپل ځان سرنډر کړي او د کرپټن پلانټ جرنل ته په خپل ځان حواله کړي او په کومه کمره کې چې دې قید کړی وي نو په هغه کمره کې آرمي والا د خبرو اورېدلو دپاره یو سپیکر لګولی وي چې بیا دې د شیشې خواله لاړ شي او آرمي والا ته وایي چې تاسو له په ما باندې د نظر ساتلو ضرورت نشته ځکه چې ما خپل ځان ستاسو دپاره سرنډر کړی دی. دې خبرې اورېدو سره آرمي والا ته هم اندازه وشي چې سوپرمین بد انسان نه دی. بیا دې سوپرمین د لویس سره یو کلو میدان ته بوځي چې هلته کې د کرپټن خلک د ده د بوتللو دپاره راشي چې بیا هغې سوپرمین سره لویس هم کرپټن پلانټ ته بوځي. خو کرپټن پلانټ ته په رسېدو سره دې لویس په چیمبر باکس کې بنده کړي او بیا جرنل د سوپرمین طرف ته رامخکې شي او هغه ته وایي چې دا هم تا ته پته ده چې کرپټن پلانټ تباه شوی دی. په دې وجه ما له اوس دنیا ته تلل پکار دی او په هغه ځای کې خپل پلانټ آبادوم او د دې کار تر سره کولو دپاره ماته ستا د مدد ضرورت دی خو ته ماته دا ووایې چې هغه کوټیکس چېرته دی. نو په جواب کې ورته کلارک وایي چې ماته د هغې باره کې هیڅ پته نشته. بل طرف ته په چیمبر باکس کې مونږ لویس وینو چې هغې سره د کلارک هغه جادویي چابي وي او چې څنګه دغه چابي په چیمبر باکس کې ولګوي نو چورل دوباره د دې مخې ته راشي او دې ته وایي چې دا سپیسشپ ما جوړ کړی دی او ماته د دې ټولې لارې معلومې دي په دې وجه چې تا ته څه وایم نو هغه شان کوه. چورل دا دنیا ته د رالیږلو دپاره په یو سپیسشپ کې کینی خو چې څنګه دغه سپیسشپ را روان شي نو په لاره کې کریش شي. بل طرف ته چورل د سوپرمین خواله لاړ شي او هغه ته وایي چې په تا کې خو ډېر زیات طاقت دی ته ولې د دې استعمال نه کړي چې بیا سوپرمین د چورل په ویلو باندې د خپل طاقت استعمال وکړي او د سپیسشپ دروازه ماته کړي او چې څنګه دی بار راوځي نو په ده باندې د نور رڼا پرېوځي چې دې سره دی نور هم پاورفل شي او د لویس بچ کولو دپاره د هغې طرف ته روان شي چې بیا سوپرمین دا د هغه کریش شوي شپ نه رابار کړي او په قلاره باندې ځمکې ته راوړي. د دې نه پس موږ وینو چې جرنل هم دنیا ته د راتلو نه پس د سوپرمین مور پسې راشي او هغه په مرۍ کې اوچته کې ورته وایي چې چېرته دی ستا زوی او هغه کوټیکس چېرته دی او چې څنګه د سوپرمین مور مړه کولو واله وي نو په دې کې په سوپرمین دومره په تیزۍ سره راشي چې دی په بلډینګونو کې ورننه باسي او آخر کار سوپرمین د ده نه هیلمټ وباسي چې دې سره جرنل ته په ساه اخیستلو کې مشکلات پیدا شي. خو په دې کې د جرنل آرمي په سوپرمین باندې حمله وکړي او جرنل د دې موقع نه پیدا اوچتې کې واپس کرپټن پلانټ ته راوتښتي خو هلته کې د جرنل خاص کس جرنل ته وایي چې ته مالې صرف سوپرمین دلته کې راوله د هغه د باډۍ نه کوټیج ویستل زما کار دی. دا خبره چې واوري نو جرنل ډیر زیات خوشحاله شي ځکه چې هغه د دنیا په ماحول کې وخت نشي تیرولی
په دې وجه د دنیا ته بیا د سوپرمن ګرفتارولو دپاره یو 2 ماشینان ولیږي. دغه ماشینان څه عجیبه قسمه لوګي وباسي چې دې سره دنیا هم د کرپټن پلانټ په شانتې تباه کیدی شي. او دغه ماشینانو په لیدو سره د دنیا خلک ډیر زیات ویریږي. خو په دې کې لویس د آرمي جرنل له لاړ شو هغه ته وایي چې ماته چورل ویل چې په کوم سپیس شپ کې زه راغلی یم، که دا سپیس شپ موږ د ماشین سره وجنګو نو دا ماشین به ډسټروی شي. چې په دې باندې ورته سوپرمن وایي چې دا بالکل صحیح وایي، یو ماشین به دا ډسټروی کوي او بل ماشین به زه په خپل طاقت سره ډسټروی کړم. چې بیا سوپرمن لاړ شي خپل ټول طاقت استعمال کوي یو ماشین ډسټروی یعنی خراب کړي. بل طرف ته لویس د دویم ماشین طرف ته په سپیس شپ کې روان وي، خو په دې کې د آرمي یو پایلټ په جهاز کې راشي او دې ته وایي چې دا ماشین زه په خپل جهاز باندې خرابول غواړم، ځکه چې زما په خپل ژوند باندې هیڅ پروا نشته، بس زه صرف دنیا بچ کول غواړم. د دې خبرې کولو نه پس دغه پایلټ خپل جهاز هغه ماشین سره وجنګوي چې دې سره دغه دویم ماشین هم ډسټروی شي. خو په دې دوران کې لویس د جهاز نه لاندې راپریوځي. ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې موږ د شپږو انچې یو کوډ شیر کړی دی او که چا هم هغه کوډ را پیدا کړو نو په کمنټ کې زموږ د واتس اپ چینل لینک پروت دی، په هغې باندې موږ سره شریک کړئ، ځکه چې زموږ د طرف نه به هغه ته بالکل فری کیش پرایز ګفټ میلاویږي. لویس چې کله لاندې ځمکې ته را روانه وي نو په دې کې سوپرمن یو پیره بیا راشي او دا بچ کړي او د مخکې په شان په ارام سره ځمکې ته راولي. او د دواړه ماشینانو د خرابېدو نه پس ټول خلک ډیر زیات خوشحاله وي، ځکه چې د دې دا خیال وي چې موږ بد شو. خو په دې کې د کرپټن پلانټ جرنل دوباره راشي او سوپرمن ته وایي چې تا خو زما هره منصوبه تباه کړه، زه به تا ژوندی نه پرېږدم. د دې خبرې کولو نه پس د دې دواړو ترمنځ یو پیره بیا یو زبردسته جګړه شروع شي. خو سوپرمن دا پیره دله د تښتېدلو موقع ورنه کړي او اخر کار سټ وله تو کړي او مړ کړي. دې سره دا ښایسته کهاني په دې ځای باندې ختمېږي. ګرانو کتونکو که ویډیو م خوښه شوې وي نو لایک کمنټ یې کوئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.